بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړې وي. درنو دوستانو، د ځینو ملګرو په غوښتنه نن مو په فیسبوک کې د فالو آپشن چې څنګه موږ کولی شو د فالو آپشن راوړو فیسبوک کې یا فعال یې کړو، نو په دې اړه مو درته معلومات راوړي دي او څنګه یې فعالوی شو د فالو آپشن. نو زه به درته دا طریقه وښیم، خو مخکې له طریقې ښودلو څخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو مخکې له مخکې در ورسېږي. نو راځو په ویډیو باندې شروع کوو. درنو دوستانو، چې کله چې تاسو خپل فیسبوک ته راسئ، نو زه مې خپل فیسبوک ته راسم. تاسو کله فیسبوک ته راسئ، دلته به تاسو دغه ایډیټ ډیټیلز وینئ. زه به یې ورې پاک کړم، ښې درته وښیم. دغه ایډیټ ډیټیلز ده، دغه ایډیټ ډیټیلز ده. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس بل راښکاره شي. اوس به راسي، لږ صبر ورته کوو. دا دی، خلاص شو. کله چې راغی، نو دلته تاسو په دې کې نورې لیکنې هم کولی شئ، ځکه دلته ما هم مخکې کړي دي. ډېر دغه فیسبوک ډیزاین دلته د پروفایل ډیزاین دلته برابریږي. نو دلته نورو ډیزاین هم کولی شئ. د اډ ورک کله تاسو کلیک کړئ، نو دلته دا لیکل پکې نشته، کولی شئ. او اوس به لاندې راسو، د فالو آپشن څنګه موږ فالو خلاصوو، یعنې خلاصوی. دلته د فالو آپشن ده. دلته چې کله دغه خانه، یعنې دغه خانه خالي کله چې دغه تسه وه، نو تاسو فالو آپشن هلته نه ښکارېږي تاسو فیسبوک پروفایل کې. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو، نو دا به بیا به یې سیو کړئ. کله مو چې سیو کړ، نو دوستانو، کله چې مو په دې کلیک وکړ، نو تاسو د فالو آپشن به راسي. دا ته زما راغی، زما فالو شي 280 فالو دي. نو دا د فالو آپشن راغی. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي، نو لایک یې کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، تر څو نور دوستان هم ورڅخه مستفید او استفاده واخلي. مننه.